آیا تاسو منی اس ام اس اپلیکیشن کاروئ خو یو ستونزه لرئ هغه دا ده چې تاسو ته اس ام اس کم راځي یعنی تاسو ته د ورځې یو میسج راځي تاسو د ستونزې سره مخ یاست نو که غواړئ که چیرته تاسو ته په ورځ کې زیات اس ام اس راشي لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ دا زما د منی اس ام اس اکاونټ ده دلته تاسو ګورئ ماته د ورځې اوه اس ام اس هم راځي 15 میسج هم راځي 3 هم راځي 4 2 همدا اوس هم کتلی شئ تاسو ته پروف ښیم ماته هم دې وخت کې دا وګورئ ګوګل دا د منی اس ام اس 2 اس ام اس ماته اوس راغلي اوس مهال د څه شي نه دا وګورئ دا ټول د منی اس ام اس ده نو ټوډے ګورئ نن ورځ کې ماته 2 اس ام اس راغلي د منی اس ام اس ده په یو اس ام اس باندې یو میسج باندې 2 سنټه پیسې راکړي نو تاسو ته چې د ورځې څومره زیات میسجونه راشي هغومره زیاتو پیسې تاسې منی اس ام اس کې ګټلی شئ نو مکمل پروسیس درته ښیم چې کومې طریقې سره تاسو کوم هغه سیټینګ وکړئ خپل موبایل کې په د منی اس ام اس اپلیکیشن کې کم کار وکړئ چې تاسو ته زیات میسجونه راشي او زیاتې پیسې ترلاسه کړئ نو موږ سره اوسئ په دې ویډیو کې مکمل پروسیس طریقه درته ښیم چې تاسو ته په منی اس ام اس کې دې سیټینګ کولو سره پیسې زیات جمع کیږي یعنی تاسو ته به میسجونه زیات راځي نو معلومه خبره ده چې کله تاسو ته منی اس ام اس کې میسجونه زیات راشي تاسو ته پیسې هم زیات جمع کیږي ځکه چې په یو اس ام اس کې میسج باندې تاسو ته 2 سنټه درکوي نو که چیرته په چینل کې نوی او سبسکرایب کړئ مو نوی سبسکرایب کول مه هېروئ حتما سبسکرایب کړئ ورسره خواږي بیل آیکن بیا آل باندې اوکې وکړئ دا ځکه تاسو ته په هر وخت په هر ویډیو کې وایم که چیرته تاسو آل باندې اوکې ونه کوئ تاسو ته نوټیفیکیشن نه درځي زما د ویډیو یعنې تاسو ته د موبایل په سر کې نوټیفیکیشن بیا نه راځي چې زما ویډیو اپلوډ شي نو هر کله چې زه ویډیو اپلوډ کوم تاسو به ترې نه خبرېږئ خو چې تاسو آل باندې اوکې وکړئ ورسره بیل آیکن او بیا آل ووهئ نو موږ سره اوسئ د ویډیو کې مکمل پروسیس ګورو السلام علیکم ویورز زم رحمان الله د ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه نو دلته کتر شي مرګ دا زما د منی اس ام اس اکاونټ ده په مین صفحه کې تاسو کولی شئ زما بیلنس ما سره پیسې دي د ریفرل نه تقریبا 15 سنټ راغلي دي انکم فرام ریسیو اس ام اس چې زما ریسیو شوي دي ماته 2 سنټ راغلي دي دینه ما ویډرا هم کړی و تاسو وګورئ لاندې سکسسفولي کمپلیټډ یعنی 2.19 دینه ډالر ما پیپل اکاونټ ته ویډرا کړي دي ماته ریسیو شوي د هغې په اړه ما ویډیو هم جوړه کړې وه د ویډرا پروف مې تاسو ته ښودلی و که ویډیو مې نه وي کتلی د ویډیو په سر کې آی بټن کې لینک ګورئ هلته ویډیو شته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته تاسو د ویډرا پروف کتلی شئ په دې اپلیکیشن کې ملګرو که چېرته تاسو سره دا اپلیکیشن نه وي او انسټال کړی مو نه وي نو د دې مکمل طریقه یعنی که چېرته تاسو په هغې طریقې سره اکاونټ جوړ کړئ تاسو ته به په اول سر کې فری پیسې هم درکوي یعنی بونس د اکاونټ جوړول سره ته بونس پیسې هم درکوي نو د هغې ویډیو ما جوړه کړې وه چې څنګه پکې اکاونټ جوړ کړئ څنګه بونس پیسې ترلاسه کوي د هغې ویډیو لینک هم پاس د آی بټن کې سر کې لینک ګورئ چې راښکاره شو هغې کې هم شته ده او ویډیو کتلی شئ د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته ده چې د منی اس ام اس کې څنګه کار کولی شو نو نن ګورو په دې ویډیو کې هغه طریقه چې څنګه تاسو ته په دې کې زیات اس ام اس راشي لکه څنګه چې تاسو ګورئ په سکرین کې چې ماته د ورځې یعنې دومره درته ملګرو ماته په ورځ کې 12 میسجونه هم راغلي دي 14 ضرب 2 کوئ نو څومره شو ملګرو 28 سنټه 28 سنټه په ورځ کې راغلي دي نو دا غټ شی ده په مفته کې چې تاسو ته 28 سنټه پیسې اضافه کېږي د یو هیڅ کار کول نه بغیر دا ډېر ښه اپلیکیشن دی هیڅ کار نه غواړي کار څه شی ده چې صرف بس تاسو د موبایل ډیټا آن وي ستاسو انټرنیټ به آن وي نو تاسو ته به میسج ریسیوډ کېږي میسج ریسیوډ کېدو سره یعنې تاسو ته چې میسج ورسېږي تاسو ته به 2 سنټه اضافه کېږي په منی اس ام اس کې دلته به تاسو ته هر څه معلومات درکوي نو دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې کم سیټینګ وکړئ کم سیټینګ ضرور دی چې تاسو ته دا میسج راشي کتلی شي ملګرو که چېرته تاسو دا اپلیکیشن سټارټ کړی تاسو ته منی اس ام اس دلته په پاس سر کې یعنی آن ښکارېږي او د دې رننګ کېږي نو هغه ځینه ما دا چې شی کړی دا هایټ کړی مې ده یعنی هغه ما هلته بلاک کړلو ما ته هغه نه معلومیږي خو زما د منی اس ام اس اپلیکیشن دا په بیکګراونډ کې اوس هم رننګ کوي یعنی بیکګراونډ کې ده نو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو چې تاسو نه یو میسج هم مس نه شي چې تاسو ته ټول میسجونه راشي د ورځې تاسو ته 10 میسجونه هم راتلی شي خو که تاسو دا سیټینګ وکړئ دې لپاره تاسو کولی شئ موبایل سیټینګ ته لاړ شئ کله چې سیټینګ ته لاړئ دلته به تاسو وګورئ اپلیکیشن دلته به تاسو خپل اپ منیجمنټ وګورئ ګور اپ منیجمنټ ښه دلته به اپلیکیشن لیست ته لاړ شئ دلته به ستاسو چې څومره اپلیکیشن په موبایل کې انسټال وي د هغې لیست به تاسو ته راواوړي یعنې ټولې دا وګورئ دا مثال ما هر یو اپلیکیشن چې څومره اپلیکیشن ما خپل موبایل کې انسټال کړي دي هغه ټولې دلته راغله دي په دې کې ماته ښیي دلته ما سره ډېر دي زه به سرچ کړم منی اس ام اس پورې به زه پیدا کړم دا وګورئ منی اس ام اس اپلیکیشن دا ما اوکې کړ کله مو چې دا اوکې کړم ملګرو تاسو ته به دا اس ام اس د منی اس ام اس اپلیکیشن په دې ډول سره ښکاره شي دلته تاسو
تاسو ته 3 اپشن درکوي. تاسو به دریم اپشن وګورئ بیټري یوزیج. نو بیټري یوزیج باندې به تاسو اوکې وکړئ. چې کله مو بیټري یوزیج اوکې کړه دلته تاسو ته اپشن درکوي. دا وګورئ ملګرو که چیرته تاسو دا وګورئ ماوس آن کړی دا الاو بیک ګراوند اکټیویټي دا باید تاسو آن وي. که چیرته تاسو دا آف نو تاسو ته نه اس ام اس راځي او نه زیاتې پیسې ترلاسه کولی شئ په منی اس ام اس کې. دا به چې کله تاسو داسې وي ګوره اوس خو صحیح ده ښه. دا که چیرته تاسو داسې وي لکه دا ګورئ په سکرین کې نو تاسو نه شئ کولی چې تاسو ته زیات میسیجونه راشي. یو خو ګورئ الاو فور ګراوند اکټیویټي هغه خو آن ده. هغه تاسو چې کله بند کړئ نو تاسو دا اپلیکیشن بیا رننګ نه کوي. نو دا دواړه به تاسو آن وي. ګورئ اولنۍ به تاسو آن کوئ الاو فور ګراوند اکټیویټي. دا چې کله آن کړو لاندې سیکنډ دویم وګورئ الاو بیک ګراوند اکټیویټي نو دا به هم تاسو آن وساتئ. دا به الاوډ کوي. وګورئ اپاسنۍ خړ شو او لاندې چې کوم دا الاو بیک ګراوند اکټیویټي دا آن شولو. نو اوس تاسو د دې اپلیکیشن دې ځینې نور سیټینګ نه وځئ. منی اس ام اس اپلیکیشن به هر وخت تاسو په موبایل کې رننګ کوي. یعنی تاسو ته هر وخت اس ام اس ریسیو کېدلی شي. داسې ورځ راځي چې تاسو ته د ورځې 15 20 12 میسیجونه تاسو ته ریسیو کیږي. تاسو ته راځي تاسو ته پیسې درکوي. لکه ګورئ ما ته هره ورځ 4 هم راځي 2 میسیج هم راځي 5 هم راځي. نن ورځ کې 2 راغلي هغه تېره ورځ یو میسیج راغلی. نو دا ورځې پورې دا تاسو ته په ورځ کې زیات میسیجونه هم راتلی شي په دې اپلیکیشن کې. خو دا مې طریقه وښوده چې تاسو باید د دې اس ام اس بیک ګراوند اکټیویټي الاو کړئ لکه کومه طریقه باندې چې ما درته وښودله او هغه مې آن کړلو. بل یو خبره یاد وساتئ چې د موبایل ډیټا به تاسو آن ساتئ ځکه چې انټرنیټ باید تاسو ډیټا اکسس هر وخت وي. نو د میسیج معلوم نه وي چې کوم وخت کې راځي. که تاسو انټرنیټ کې کار کوئ که نه کوئ خو بیک ګراوند دغه ډیټا چې کومه ده تاسو د انټرنیټ دا به آن ډیټا به نه بندوئ. لکه دا وګورئ چې بس ډیټا تاسو بنده وي نو تاسو ته دا په منی اس ام اس کې دا میسیج نه راځي. نو بیا تاسو وایئ چې دا ما ته میسیج نه راځي او دا مشکل ده. نو چې کله تاسو ډیټا آن وي تاسو ته میسیج راځي او تاسو ته په منی اس ام اس کې پیسې اډ کیږي اضافه کیږي. نو که چیرته تاسو سیټینګ نه نشئ پیدا کوئ اسانه طریقه بله دا د منی اس ام اس ګورئ دا اپلیکیشن د تاسو خپل موبایل ګیلري منیو کې راواړو. دې باندې به داسې ګوته ونیسئ زور سره صحیح ده. تاسو دلته 3 اپشن درکوي. سلیکټ اپ انفو ان انسټال تاسو به دلته دویم وګورئ اپ انفو به اوکې کوي. چې څنګه مو اپ انفو وکړو ډایرکټ هماغه ځای تاسو ته راځي بیټري یوزیج ته به لاړ شئ. بیټري یوزیج کې تاسو ګورئ هماغه الاو بیک ګراوند اکټیویټي الاو فور ګراوند اکټیویټي دا دواړه به آن کوي. نو تاسو د منی اس ام اس اکټیویټي په بیک ګراوند کې رننګ آن شولو بس دا هر وخت ویټینګ فار اس ام اس ته هر یو میسیج سره تاسو ته 2 سنټه درکوي. نو دغه مکمل یو ټریک یو طریقه و تاسو ته مې ښودله چې تاسو منی اس ام اس سره کولی شئ زیاتې پیسې ترنه ګټلی شئ. حتما یې خپل ملګرو سره شیر کړئ ویډیو او لایک ویډیو مه هېروئ ځکه چې د ویډیو لاندې یو لایک بټن د هغې ته حتما کلیک ورکوئ ویډیو لایک کوئ. تر بل ویډیو پورې ښه وخت لرئ. خدای په امان.